د واده د خوشحالی په سلسله کې جوړه شوې ده. رونو دا د رب العزت یو ډېر لوی احسان دی او د خدای لویه پیرزونه ده چې چاله خدای پاک خوشحالي راولي او په هغه خپله خوشحالۍ کې د نیکۍ د مجلس د جوړولو توفیق ورکړي. غم او خوشحالي دواړه د الله په اختیار کې دي. په دنیا کې په انسان که مصیبت راولي دا ام الله راولي، که بیماری راولي دا ام الله راولي، که غم راولي دا ام الله راولي، او که په انسان باندې خوشحالي راولي او خادي راولي دا ام الله راولي. مسلمان هغه مسلمان چې د هغه په الله ایمان دی، هغه له پکار دی چې په غم او خوشحالۍ دواړو کې هغه کار وکړي چې په کوم خدای خوشحالېږي. نو رب العزت چې ته خوشحاله کې داسې مجلس جوړ کړه لکه دا نن چې دلته جوړ دی. ګوره ټولې د خدای او د رسول خبرې دي، د خدای پاک او د هغه د ښکلي رسول صفتونه دي. نو چې یو سړی په خپله خادی کې دغسې پروګرام جوړ کړي، دی داسې وایي چې خدای تا زه خوشحاله کړم، هم په دې خوشحالۍ کې تا ځان سره شریکوم، تا به هم خوشحالوم. نو خدای پاک به دې خادی کې نور هم خوشحالۍ ورله پیدا کړي. او ډېر روڼی چې هغوی په خپلو خادو کې ناروا کارونه شروع کړي، هغوی پکې وي سیارونه، فلمونه، ډمې او سرودونه، هغه کارونو کې چې کم باندې الله خفه کېږي. د دې داسې مثال دی چې خدای تا خو زه خوشحاله کړم، ما له خو دې خوشحالي راکړه، خو تا به زه د خپله خوشحالۍ کې نه خوشحالوم، تا به خفه کوم. نو چې د یو سړي سوچ دی چې زه خدای خوشحاله کړم خو زه نه خوشحالوم، ځکه په دغه نارواو څیزونو الله خفه کېږي. نو بیا وروسته خوشحالۍ د خدای په اختیار کې دي. هغه خادي بیا د خوشحالۍ په ځای په غم بدله، وروسته بیا په هغه خادۍ کې خوشحالي نه. سړی خپه، ښځه خپه، رشته داران خپه، او وروسته بیا ټول مسلمانان او اقربه او رشته داران په یو لوی غم کې مبتلا. نو وروڼو خپلې خادۍ او خپلې خوشحالۍ چې در باندې خدای راولي، په هغې کې کوشش وکړئ تاسو چې ځان سره خدای خوشحاله کړئ. یو هلک او جینۍ چې کله واده کوي، دا دواړه په یو بل ارامي، یو بل ته کتل ناروا وي، یو بل له لاس ورکول ناروا وي، یو بل سره په یو ځای ناسته او پاسته ناروا وي، یو بل سره خبرې اترې ناروا وي او لویه ګونۍ. خو چې د نبي علیه السلام د وینا او د خدای د وینا مطابق د دواړو منځ کې د نکاح عقد وشي، په یو 2 منټه کې دا د نکاح عقد کېږي. بیا د دواړو خبر یو بل سره جیز شوي، دواړه یو بل له روا شو، یو ځای د دواړو ناسته جیز شو، یو بل سره لاس اوړل جیز شو. دې نه دا اندازه ولګوئ وروڼو چې زمونږ د انسانانو د سړو او د ښځو یو بل سره نږدېکت دا بې د خدای او د رسول د خبرې نه بلکل نه کېږي. زمونږ تعلقات به ټول د خدای او د رسول د خبرې مطابقي، او زمونږ ژوند او زمونږ خادي دا به په هغه طریقې کومه طریقه چې مونږ له د خدای ښکلي رسول د الله په وینا جوړه کړې ده. وروڼو واده چې سړی کوي، په کومه طریقه به سړی واده کوي، او بیا واده به کوي چا سره؟ دا 2 خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. په کومه طریقه به سړی واده کوي، او د سړي دپاره او د ښځې دپاره د کوم ملګري انتخاب پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښکلی صحابي دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه. دی فرمایي چې ما ته نبی علیه السلام د واده اصول خول. نو وی فرمایل چې تنکح المرأة ل4، سړی چې واده کوي او یو ښځه په واده اخیستلی کېږي، نو 4 مقصد د سړي په لاس کې. د هر سړي یو سوچ چې د کومې ښځې سره واده وکړم، د چا لور وکړم، د چا خور وکړم. نو نبی علیه السلام د خپل مبارک صحابي ته فرمایي چې 4 خبرې د سړي په زړه کې یا د سړي د رشته دارانو په زړه کې وي. لمالها بعض خلک دې دپاره واده کوي چې داسې ښځه په نکاح والم چې هغې سره ډېر زیات مال او دولت راشي، ځمکه ورسره راشي، کور ورسره راشي، یا د واده دا چې کوم سامان د جهیز دا لوښي لرګي دا ورسره زیات راشي. بعضې خلک دې دپاره ټوپونه وایي. ولجمالها بعضې خلک ډول پسې ټوپونه وایي
یره که مال ورسره نه می پروا نشته، خو چې دا کومه جینۍ په نکاح اخلم چې دا ډولۍ وي. د هلک هم دا سوچ او د هلک د مور او پلار او د خویندو هم دا فکر او سوچ. ولحسبها بعضې خلک دا سوچ کوي یره که مال ورسره نی، ډول او جمال نی، خو چې حسب او نسب یې ښي. که ما نه څوک تپوس وکړي چې تا واده کوم ځای کړی دی، چې زه کوله وویلی شم چې د پلانکي کاکا لور مې کړې ده، د فلانکي خان، د فلانکي نواب، د فلانکي سړي یو لوی نسب زه یادولی شم چې د هغه لور ده او د هغه خور ده. او بعضې خلک چې واده کوي د هغې ښځې سره کوي چې هغه دینداره وي، لدینها. یاره که ډول یې نی پروا نشته، که مال یې نی پروا نشته، روزي به الله ورکوي. که حسب او نسب سنی اس پروا نشته. د هر کور سره چې تعلق لري ټول د آدم علیه السلام اولاد دی، خو یاره چې دین پکې وي. دین څه ته وایي رونو؟ مونځ کوي، روژه نیسي، د خپل حیا او د خپل وجود خیال ساتي، د ستر پابند دی، خپل ځان محفوظ ساتي، اخلاقی خی، عقیده خی، عملی خی، کرداری خی. نو څلور خبرې شو، مال او جمال او حسب او دین. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه توس خی چې کما یو ته په نکاح والا فرمائی فظفر بذات الدین تربت یداک. اے ابو هریره لاس دې په خاورو کې ککړ شه. دا د پیغمبر علیه السلام غدمین خیره وي. لاس دې په خاورو کې ککړ شه. ته ګورې که ښځه کې دا نور څیزونه پرېږده، فقط دین والا ښځه په نکاح واخله، چې دینداره ښځه وکړه. اوس که دین هم او مال هم او حسب هم خو ډېره خبره ده. څلور واړه یو ځای شي ډېره ښه ده، درې صفتونه یو ځای شي ډېره ښه ده، دوه صفته یو ځای شي ډېره ښه ده. خو که داسې ښځه یي چې ډېره زیاته دینداره ده، پاک دامنه ده، د سنتو متبعه ده، او یره ډول نشته، حسب نشته، مال نشته، دا نور درې بیا پرېږده او دې دین پسې ولګه. دارونو زمونږ معاشره کې که تاسو نظر وکړئ او سوچ وکړئ، د چا په نکاح کې چې خدای دینداره ښځه راوستي، د هغه ژوند جنتي جنت. دا حقیقت دی. ګورئ د خدای ښکلي رسول دروغ نه وایي، رښتیا وایي. او که د چا په ژوند کې په ملګرتیا کې خدای بیکاره ښځه راوستي، بد اخلاق او بدخوی او بېدینه، یقینو کې د دنیا دا ژوند په جهنم او دوزخ دی. روزانه جګړې، په کور کې قرآن نه ویلې کېږي، مونځ نه کېږي، د بچو خوی خراب، ګاونډیانو سره جنګ جګړې، سخر خواښې سره جنګ جګړې، دې نه لوی دوزخ په دنیا کې بل کم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام په دې وینا عمل وکړ. نو خدای پاک داسې بیبي ورکړه چې هغه د دنیا لپاره یو نمونه وګرځېدله. دې یو فیصله کړې وه حضرت ابو هریره رضی الله عنه، احادیثو کې راځي چې زما په کور کې به داسې وخت نی چې په هغې کې د الله عبادت ونه شي. دا لویه خبره ده. د شپې به هم زما په کور کې د الله عبادت کېږي، او د ورځې به هم زما په کور کې د الله عبادت کېږي. نو د ورځې خو الحمدلله زمونږ په مسلمانانو په هر کور کې هم د خدای عبادت کېږي، خو د شپې اکثر کورونو کې خلکو دي د دا شپه په درې ځایه تقسیم کړې وه. درې حصه کې به د الله عبادت کو. نو چې دی به کله وده کېده نو غلام به یې پاس او وینځه به یې پاس ولوي او ستاسو د الله عبادت شروع کړي. درې حصه به هغوی د الله عبادت وکړو. چې هغې به ستړي شو د کېدل به نو بیبي به یې ورله پاسوله چې دا د اخري درېیمه شپه اوس ته د الله عبادت وکړو. درې حصې شپه تقسیم کړې وه، یو شپه کې ده، یو کې مریان او غلامان، او په یو شپه کې ښځې. دا به یو شان د ده په کور کې وي چې د ما په کور کې داسې وخت یو سیکنډ یو ساعت تېر نه شي چې په هغې کې د الله یاد نه شي. نو وروڼو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق که څوک د ښځې انتخاب کوي، رور لا یا زوی لا، هغه د کوشش وکړي چې داسې ښځه په نکاح واخلي چې هغه دینداره وي. د دینداره ښځې چې سبا اولاد او بچي پیدا شي، هغه به هم دینداره وي. د مور د هغې خو د انسان دپاره لومبۍ مدرسه ده. ماشوم چې لومبۍ سبق وی په کوم سکول کې وی؟ د مور په غېږ کې وی.
د مور دا غیږ د دې ماشوم د پاره سکول دی، مدرسه ده او کالج دی. نو که مور دین